ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو، هیله مند یم چې ټول په روغ او جوړ یاست. درنو لیدونکو، په تېر لیکچر کې موږ او تاسو د فوتوشاپ په پینلونو باندې بحث وکړ. په ننني لیکچر کې راځم غواړم چې د فوتوشاپ په یو شمېر نورو مباحثو باندې چې عبارت ده د ټولز یا ابزارو څخه. په ننني لیکچر کې موږ او تاسو غواړو چې په دغې ابزارو باندې او د دې په دغه سیټینګونو باندې بحث کوو. خو مخکې د هر څه څخه له تاسو څخه هیله کېږي تر څو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. قدرمنو لیدونکو، موږ او تاسو له دغې وسایلو او ابزارو سره به ډېر سر و کار لرو، یعنې ډېر د استفادې موارد لري. نو د دې سره د اشنا کېدو لپاره په لومړي کې اجازه راکړئ چې زه تاسو ته یو څه موضوعات چې هغه اړین دي چې په دغه باندې پوه شئ. که چېرې تاسو دغه تیرک ګورئ، دغه غشي علامه چې ده، که چېرې تاسو دې باندې کلیک وکړئ او بیرته دغه یې کړئ، نور آپشنونه هم دې کې اضافه کېږي او کوم آپشنونه چې تاسو ته نه ښکاري هغه هم تاسو کتلی شئ. او د نورو تصاویرو غوندې او نورو پینلونو غوندې چې موږ تاسو تېره ورځ ولوسته، کولی شو چې دا هم له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کړو او هر چېرته چې زموږ او ستاسو زړه وي همالته ورنه استفاده وکړو. او که چېرې راوړو بیرته یې دغلته، کله چې دغسې شین رنګ ځان ته غوره کوي، تاسو وګورئ بیرته ځای په ځای کړي او بند یې کړو. بعضې وخت قدرمنو لیدونکو، موږ او تاسو څخه تېروتنې سره داسې یو ځای یا موقعیت کې انتخاب کېږي چې موږ نه ورکېږي یا دغه آپشنونه یا پینلونه یې موږ او تاسو کولی شو دغې بټنې باندې کلیک کولو سره ریسیټ باندې کلیک وکړو یا هم بیرته ډیلیټ ورک سپیس باندې کلیک وکړو. زموږ او ستاسو هماغه ورک سپیس دغه کېږي او د ریسیټ په واسطه هم موږ او تاسو کولی شو چې دغسې بیرته خپل ځای کې قرار ورکړو او هماغه ابتدایي ځای کې چې وو همالته قرار ونیسي. د تر څنګ بعضې وخت موږ او تاسو که چېرې غواړو چې یو پینل حذف کړو، دغلته موږ او تاسو سره پراپرټیز کې وګورئ، ډېر شیان دغې ځل ته وبښئ. نو تاسو کولی شئ له دې څخه هم دا کنټرول کړو. موږ او تاسو سره کنټرول دلته ټولز وګورئ. کله چې زه ټولز باندې کلیک وکړم بیخي حذف کېږي، بیرته راشئ ټولز باندې کلیک وکړئ راځي. نو موږ او تاسو دغسې کولی شو دا کنټرول کړو او ورنه استفاده وکړو. دویم د وسایلو او د ابزارو څخه د استفادې موارد دي چې هغه عبارت ده. مثلا که چېرې زه راشم خپل ماوس قرار ورکړم، تاسو وګورئ د همدغې آپشن د استفادې موارد موږ او تاسو ته ښیي د یو ویډیویي په شکل. بل موضوع دلته تاسو که چېرې وګورئ موف ټول د دې شارټکټ وي ده. که چېرې زه وي خپل کیبورډ څخه انتخاب کړم، راسم به موږ او تاسو ته دغسې دغه د موف شارټکټ به انتخاب شي. زه نه راځم د دې په کارکردګۍ باندې نن بحث نه کوم، په راتلونکي مباحثو کار او دا په جلا ډول سره تشریح کېږي او خو فقط په ده باندې بحث کوو چې کوم آپشنونه دې کې شته دي. مثلا ریکټینګولر، د ریکټینګل څخه څنګه یو ریکټینګل یا هم یو مستطیل رسمولی شو. تاسو وګورئ د ایم د دې شارټکټ ده او د دې تګلاره چې څنګه استفاده کړو د دې موږ او تاسو ته ښودنه کوي. بله موضوع تاسو ته وګورئ د موف سره بل کوم داسې علامه نشته، مګر دلته یو بل علامه هم لري. که چېرې زه دې باندې رایټ کلیک وکړم، تاسو وګورئ قدرمنو لیدونکو، موږ او تاسو لپاره دغسې دوه نور آپشنونه، یا که چېرې زه دې بل باندې هم رایټ کلیک وکړم، هر یو چې تیرک لري، که چېرې زه هغه باندې رایټ کلیک وکړم یو بل صفحه موږ او تاسو لپاره خلاصېږي چې موږ او تاسو کولی شو د هغې نه په استفادې نور آپشنونه یا نور جزئیات انتخاب کړو. نو موږ او تاسو سره په دغه برخه کې دا مرسته کوي. که چېرې مثلا یو برخه کې موږ او تاسو سره اړین نه وي، مثلا الیپس مارکي ټول موږ او تاسو ته ضرورت نه ده، څنګه راځو دا حذفوو، فقط همدغه یو موږ او تاسو سره پاتې شي. نو دلته دغې بټنې باندې که چېرې زه کلیک وکړم، دغه درې بټنه چې تاسو ولیده، د دې څخه په استفادې موږ او تاسو ته سیټینګ راښکاره کېږي. د سیټینګ نه هم موږ او تاسو کولی شو چې دا کنټرول کړو یا هم ډیلیټ کړو یا نور حالتونه ورته راوړو. نو موږ او تاسو قدرمنو لیدونکو د هر هغه ټولز چې موږ او تاسو غواړو اضافه یې کړو یا یې حذف کړو، نو موږ او تاسو کولی شو چې له هماغه ټول باندې د رایټ کلیک کولو څخه یا هم د هماغه ټول باندې کلیک کوو، انتخابېږي او بیرته له هغې څخه د وتلو باندې بل انتخاب هم کولی شئ او انټر هم کولی شئ چې یا اسکیپ نه که چېرې تاسو استفاده وکړئ یا سپیس بټن ووهئ، تاسو کولی شئ چې هغه نه له هغه آپشن څخه ووځئ. قدرمنو لیدونکو، تاسو دلته هم کتلی شئ مثلا په هماغه دریو بټنو باندې زه که چېرې کلیک وکړم، تاسو وګورئ ودرې زه دا اسکیپ ووهم،
موف ټول. تاسو وګورئ که چیرې زه دلته دې باندې رایټ کلیک وکړم نو تاسو ته یو لویه صفحه خلاصیږي. اجازه راکړئ چې زه دا بیرته بند کړم. نو په دغه برخه کې ګورئ قدرمنو لیدونکو، مثلا تاسو ما مخکې ویلي که چیرې تاسو غواړئ دا الیپس مارکي ټول که چیرې تاسو نه غواړئ چې تاسو سره موجود وي دا ډرګ کړئ راوړئ دغلته دلته قرار ورکړئ. تاسو اوس وګورئ دا ډن ووهئ. اوس یوازې موږ او تاسو سره وګورئ یوازې الیپس پاتې شو، هغه بل آپشن یې حذف شو. که چیرې بیرته موږ او تاسو غواړو چې دا بیا په همغه دریو نقطو باندې کلیک کوو او راځو ایډیټ ټول بارز باندې، تاسو وګورئ زموږ او ستاسو الیپس دلته قرار لري. بیرته دا راوړو په همدغې ځای کې قرار ورکوو، بیرته دا اضافه کېږي. دلته پام وکړئ که چیرې زه دلته دا ویسمه بیرته حذف کېږي. همدغسې ټول یې تاسو کولی شئ چې حذف یې کړئ، رای وړئ او ورنه استفاده وکړئ. قدرمنو لیدونکو د راتلونکو درسونو لپاره په راتلونکو لیکچرونو کې انشاءالله موږ او تاسو به په دې باندې بحث وکړو چې څنګه دې نه استفاده کوو. د اوس لپاره همدغومره کافي ده. په آخره کې بیا هم تاسو څخه هیله کېږي تر څو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ او زموږ او ستاسو د راتلونکو پروژو کې چې کار کوو د هغه تصاویر د ترلاسه کولو لپاره زموږ ټلګرام چینل لینک هم په ډسکرپشن برخه کې شتون لري، هغې نه تاسو کولی شئ چې ډاونلوډ کړئ. ښه وخت، ښې چارې، سلام.